أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. جهت के अल्लाह पाक दागी कसमों हुक्म बयान फरमाया है कम शी नहीं पकार यानी द नेकी ने मन की दो दासी कसमों की दागी बांध इसलिए इंसान ने नेकी ने मन की दागी ने हुक्म के अल्लाह पाक फरमाया है दासी कसमों नहीं पकार कि वला तजअलु الله عرضة لأيمانكم تاسو مگر زوی د الله پاک نوم نخه د خپل د پاره د خپل قسمونو د الله پاک نوم تاسو په دې غرض سره لې نخه وګرځوي د الله پاک په نوم قسمونه په دې غرض سره شي ان تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس دا چې تاسو باندې کې نه کوي تقوا باندې اختیاروي او اسلام د خلکو منځ کې نه کوي یعنی داسې قسم کول چې یاره پلانې د نیکی کار بر بیا کار دي چې نیکی دي سره ونه وي خو د نیکی کار ا دیو چې دا به نه کوم یا دا تقوا خو بیا دغه چې دغه نیکی دا کار نه کوي د الله نه یاره ساتي دغه تقوا داسې قسم کول چې زه تقوا نه اختیاروم یا داسې د خلکو منځ کې چې جرګه د څه پیسې نه ده او دته د څه خبرې معلومات ده ایسه قسم وکړي په دروغ باندې او ځان دغه خلاص کی او هغه صلح ونه کی یعنی هغه کار پرې اوس دا دې دغه هم کولای شي دغه گواهی شو مثال په تور یا نور داسې حقوق دي چې مثلا د خلکو منځ کې ده او د کولای شي د قسم وکړي چې دا خبره نه حل کوم الله پاک فرمایي چې داسې قسمون دپاره په دې غرض سره ځان د نیکۍ نه خلاصه راټولو څه شوه ځان د نیکۍ نه وساتئ یعنی نیکي به نه کومه په دې غرض سره د الله پاک نوم او قسمونه اخیستل دا څه دی دا صحیح نه دي دا نو والله سمیع علیم او الله پاک سره اورېدونکی دی او علیم پوه ذات دی علم لرونکی ذات دی اورېدونکی دی تاسو که په دروغ قسمونه وخورئ یا داسې ځان خلاص کړئ د خلکو نه نو الله پاک خو اوري که نه الله پاک په علم کې خو هر څه دي یا علیم علم دی نو چې علم یې دی نو د هغې بدله به درکوي په دروغو دې قسمونه کړي یا د نیکۍ نه دې ځان منع کړو د هغې ښه بدله به تاسو باندې درکولی کېږي لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم مخکې د دې اوس حکم څه دی چې تا داسې حکم داسې قسم دې وکړو چې د نیکۍ نه دې ځان منع کوم د دې حکم دا دی چې ځان به حانس کړي یعنې قسم به خپل نه پوره کوي تا وایي چې مثال په طور زه به مونځ نه کوم قسم وخوره وایي چې مونځ به نه کوم نو اوس دا په نیکۍ نه ځان دې منع کړو په قسم سره نو اوس په اول داسې وکړي چې اول به مونځ وکړي نو چې کله دې مونځ وکړو نو ستا قسم مات شو وروسته د هغې نه به بیا څه ورکړي کفاره ورکړي کفارې بس بیا بل آیات کې به راشي انشاءالله نو بیا د هغې وروسته به کفاره ورکړي نو حکم یې دا دی چې د نیکۍ نه داسې قسم وشي چې په هغې باندې ځان انسان د نیکۍ نه بچ کوي یا د نیکۍ متعلق وي نو په هغې حکم دا دی چې سړی مات کړي خپل قسم لره لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم الله پاک فرمایي چې نه نشي تاسو الله پاک باللغو هغه بېهوده قسمونو یا په لغو قسمونو تاسو ولکن یؤاخذکم بما کسبت قلوبکم لیکن تاسو نسی الله پاک په هغې قسمونو باندې چې ستاسو زړونو د هغې قصد کړی ګوره قسم چې دی دا په معنا د قوت سره راځي قسم ویلی کېږي قوت طاقت چې ورته مونږ وایو او په اصطلاح کې هم دغه قسم دې ته وایي چې د یو کار د کولو یا په نه کولو کې دا قسم خوړونکی څه کوي د ده پکې پختګي او عزم او قصد او طاقت اچول پرې یعنې په خبره کې زور دی اچوي چې دا خبره مضبوطه شي نو چې یو کار وکړي مثال په طور قسم دی زه به داسې کار داسې کوم نو خبرې له زور ورکوي نو دغه قسم وایي دی دا چې خپلې خبرې لره څه مضبوطول او د هغې قصد کول د مضبوطوالي دې ته قسم وایي اوس قسم چې دی دا په درې قسمه دی یو ته یمین لغو وایي یو ته یمین غموس وایي یو ته یمین منعقده وایي د دې دوه ذکر دلته شته د لغو او د منعقده او د غموس نشته نو یمین لغو دې هغه قسم ته وایي چې یو سړی په تېره شوي زمانه کې د یو کار په کولو یا نه کولو قسم وکړي او د ده په زړه کې دی چې همدغه شان ده یعنې مثال په طور یو سړی داسې قسم وکړي چې په تېر شوي زمانه کې زه د فلاني کور ته قسم دی چې زه د فلاني کور ته څه ومه داخل شوی ومه خو د ده دا ګمان هم داسې دی په خپله خبره کې صادق یعنې دی نه داخل شوی خو لیکن دی داسې وایي چې یاره لکه د ده ذهن داسې وایي چې ته داخل شوی نو دا قسم وکړو خو لیکن قصد یې پکې د دروغ هم دی کړی خو دروغ خو وي ځکه چې دی خو نه و تللی کور ته فلاني ته لیکن د ده قصد نه و اراده نه وه بل پکې نو دې ته وایي لغو دې ته وایي لغو یعنې په تېره زمانه کې د یو کار د کولو یا نه کولو قسم خوړل په دروغه باندې
لیکن د قصد د دروغ نه دي ته وایي یمین لغو. په دې باندې الله پاک مؤاخذه نه کوي. الله پاک په دې څوک نه نیسي ځکه چې د خپله ارادتن ده خو دا ویلي که نه چې زه داخل شوم قسم نه چې داخل شوم اوس هغه نه و داخل شوی لیکن د ده په ګمان کې خو دی داخل شوی دی په خپله خبره کې په خپله رښتونه دی اگر چې خبره ده داسې شي نه ده نو په الله پاک وایي چې په داسې قسم کې څه دی الله پاک انسان نه نیسي یعنې معاف کوي ورته داسې قسم. دویم قسم دی یمین غموس. یمین غموس هم دغه شی دی لیکن پته یې ورته چې دا کار داسې نه دی شوی او بیا پې هم قسم خوري یعنې د دروغو قصد یې پکې هم کړی یعنې د ده په ګمان کې هم خبره ده پته یې خبره ده لکه مثال په طور یو کار په تېره زمانه کې په کولو او نه کولو داسې قسم کول چې ده ته پته چې دا کار داسې نه دی شوی او بیا هم دروغ وایي لکه زه به داسې وایم چې یا زه قسم دی زه د فلاني کور ته په 2 میاشتې مخکې داخل شوی وم او ما ته ښه پته ده چې زه 2 میاشتې مخکې د هغه کور ته نه یم داخل شوی دا ما ته ښه پته ده خو په قصد باندې مې دروغ ووایي او قسم مې پرې وکړو چې زه داخل شوی وم د دې متعلق دا دی چې دی د ده ګناهګار دی او دی ګناه کبیره وکړو لیکن په دې کې کفاره نشته توبه او استغفار به کوي چې الله پاک یې معاف کړي یعنې ځکه چې د نبي علیه السلام حدیث دی چې په دروغ قسم نه وکړو نو د ځان خپله باندې جهنم ته څه کړو واچوو مفهوم یې داسې دی نو د دروغ قسم چې دی ځان جهنم ته ورغورځول نو دی اوس د دې خو دغه نشته په دنیاوي ځکه چې دا یو ګناه کبیره دی او کفاره خو ادا کېږي په روژو سره د هغې مختلف صورتونه دي خو یو پکې د روژو دی او په نیت سره او دا خو ګناه دی د ګناه لپاره خو نیت نه وي نو دا خلاصه ده چې په دې دویم قسم کې کفاره نشته اولنی قسم کې خو هېڅ هم نشته او هغه معاف دی دویم قسم معاف نه دی لیکن کفاره پکې نشته موږ چې کومه کوله قسم کفاره ورکوو خو د الله پاک نه به توبه او استغفار کوي چې الله پاک ورته معاف کړي. دریم قسم دی یمین منقده. یمین منقده دې ته وایي چې په راروانه زمانه کې د یو کار په کولو یا نه کولو باندې قسم کول مثال په طور زه په راروانه زمانه کې فلاني ځای ته ځم قسم پرې وخورئ یا به زه قسم دی زه په راروانه زمانه کې فلاني ځای ته نه ځم یا داسې قسم وخورئ وایي چې په راروانه زمانه کې به دا کار داسې کوم یا داسې وایي چې دا کار به داسې نه کوم نو د دې حکم دا دی یعنې په راروانه زمانه کې دا روانې زمانې لپاره نو د دې حکم دا دی چې په دې صورت کې که خپل قسم یې پوره کړو خو هېڅ پرې نشته خو که خپل قسم یې پوره نه کړو او حانش شو پکې یعنې هغه قسم یې مات کړو چې داسې به یې کوم او بیا کار داسې ونه کړو نو په دې صورت کې دا حکم دی چې کفاره به ورکړي. نو دا 3 قسمه قسمونه دي د هر یو جدا جدا حکم دی چې په دې اولني قسم کې چې په سړي غلطي په غلطۍ باندې چې داسې یو قسم وخوري او د هغه په اراده د دروغ ونه وي نو په هغې کې خو هېڅ هم نشته ده الله پاک امید دا لري د آیت نه دا پته لګي چې الله پاک ورته معاف کړي. دویم قسم یمین غموس چې هغه په تېره شوې زمانه کې په یو کار وکړ دغه شانتې قسم کول لیکن په هغې کې صرف څه ده هغې کې کفاره هېڅ هم نشته توبه استغفار به کوي چې په قصد یې دروغ وي. او دریم قسم دا ده چې په راروانه زمانه کې یو کار د کولو یا نه کولو قسم وکړو چې دا کار به کوم یا نه به کوم نو که په هغه صورت کې کار وکړو جو قسم کفاره به ورکوي او که وي چې دا کار به نه کوم او خپل قسم کې پوره ورسوو نو بیا به صحیح کفاره پرې نشته. نو دې کې الله پاک دا قسمونه ذکر لا یؤاخذکم الله باللغو فی ایمانکم چې الله پاک تاسو نه رانیسي یعنې تاسو مؤاخذه نه کوي په تاسو اسم نشته کوم چې په لغو قسمونه چې ستا چې بېهوده چې لکه سړي نه په غلطۍ باندې وشي ولکن یؤاخذکم لیکن تاسو رانیسي بما کسبت قلوبکم په هغې قسمونو چې ستاسو زړونو قصد کړی دې نه یمین منقده مراد ده چې په روانه زمانه کې یو کار د کولو قصد وکړي یا د نه کولو قصد وکړي او بیا هغه ځان نه نو که هغه دې مات کړو د هغې کفاره ده. او والله غفور حلیم او الله پاک بخونکی دی او حلیم بردباره دی او تحمل وار دی برداشت وار دی یعنې که تاسو په دروغ قسم وخورئ غفور بخونکی دی یعنې که خپله کفاره دې ورکړه او الله پاک دې توبه وویښته او کفاره دې ورکړه د دې صورت کې که کفاره دې ورکړه الله پاک ورته دا قسم معاف کړي. او حلیم بردبار دی یعنې که تا داسې دروغ قسم وکړو او کفاره او څه دې ورنه کړل نو حلیم بردبار دی په دنیا کې ورته څه نه وایي صبر به ورته وکړي تحمل وار دی په آخرت کې به دې بیا مؤاخذه. دې نه علاوه دا خو شول د یمین د قسم قسمونه لیکن اوس ته د دې نه علاوه یو صورت 2-3 نور هم کېدای شي لکه مثال په طور یو سړی دی په زور د چا نه قسم ورکړو د هغې څه حکم دی یا په هیره سره د چا نه قسم وکړو د هغې څه حکم دی یا په غلطۍ سره نو که په زوره سره چا نه قسم ورکړی شو نو مکره شخص چې زبردستي پرې وکړي چې دا قسم وخوره چې دا کار به کوو نو د هغې هم دغه حکم دی که کار یې وکړو مثال په طور ما په زور باندې څوک راونیو چې یاره قسم وکړه چې دا کار به نه کوم او که بیا هغه قسم وکړو چې نه به یې کوم او که بیا کار وکړو په ده به هم کفاره وي یعنې د دې حکم دغه دی کوم چې د دې یمین منقده دی چې کفاره وبکړي دغه رنګ چا په هیره سره قسم وکړو په هیره سره قسم وکړو فکر نه قسم وکړو یا په مذاق کې وکړو نو د دې ټولو صورتونو کې چې دی کفاره به ورکوي که کار بیا سرته ونه رسو نو کفاره به ورکوي.
د هغې وجه دا ده چې اوس انسان ته به دا دغه راځي چې یاره په زبردستۍ یعنې په څوک دې په زور راونیو قسم دې وخوړو په هغه قسم لازم کېږي. نو نبي علیه السلام حدیث دی چې 3 شیزونه داسې دي چې د هغې مذاق هم قصد دی، یعنې هغې کې مذاق نه چلېږي. که مذاق یې کوي نو هغه هم په رښتیا دی، او که رښتیا یي نو هغه هم په رښتیا دی، یعنې مذاق یې هم په رښتیا دی. هغه 3 شیزونه دي، یو طلاق دی، یو دارنګې قسم دی، او دریم نکاح. نکاح، طلاق او قسم په دې کې چې دی مذاق نه چلېږي. که په غلطۍ دې هم چېرته د چا سره د نکاح الفاظ استعمال کړل په مذاق کې نو هم نکاح به دې وشي. که په غلطۍ سره دې هم طلاق ورکړو اگر چې ستا د مذاق نیت دی خو طلاق به دې واقع شي. دغه رنګې که په غلطۍ سره او په هیره سره او داسې مذاق کې قسمونه خورې نو دغه قسم به ستا د دې اعتبار به کولی کېږي. که هغه کار دې بیا سرته ودرسوي نو کفاره به درباندې ترجمې ته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تجعلوا الله او مگر زوی د الله پاک نوم عرضة نخا لأيمانكم د خپلو قسمونو دپاره ان تبروا دا چې تاسو نیکي وتتقوا او تقوا وتصلحوا او اصلاح بین الناس د خلکو په منځ کې د پې ځان وساتئ. دا خو په محوره ترجمه ښیه ده چې ان تبرو چې داسې ځان وساتئ د نیکۍ نه، وتتقو او ځان پې وساتئ د تقوا نه، وتصلحو بین الناس او ځان پې وساتئ د خلکو په منځ کې د صلح کوونکو نه. والله سمیع علیم او الله پاک اورېدونکی دی، علیم او پوهه ذات دی. لا یؤاخذکم الله نه نیسي تاسو الله پاک باللغو فی ایمانکم ستاسو په لغوه قسمونو باندې یا ستاسو په بېهوده قسمونو باندې، ولکن یؤاخذکم لیکن نسي الله پاک تاسو لره بما کسبت قلوبکم هغې قسمونو چې ستاسو زړونو یې قصد کړی. والله غفور حلیم الله پاک بخونکی دی او بردباره دی، یا حلیم تحمل والا دی، برداشت والا دی. صدق الله.